سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د طالبانو حکومت په مشروط ډول افغانانو نجونو ته په پاکستان کې د تعلیم اجازه ورکړه. رپورټونه وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکي په دې خبره متفق شوي دي چې افغانانو ښځینه زده کړو کوونکو ته په پاکستان کې په دې شرط د اعلی تعلیم لپاره اجازه ورکړي چې د دوی نارینه خپلوان یا سرپرستانو ته به هم ورسره ویزې ورکول کیږي. دا خبره هغو پاکستاني چارواکو کړې ده چې د طالبانو له حکومت سره په ترسره شوي لوزنامه خبر دي، خو د طالبانو حکومت سمدستي د پاکستان د دغو دعوو په اړه لا څه تبصره نه ده کړې چې ګواکې افغانانو نجونو ته یې په ګاونډي هیواد کې د لوړو زده کړو اجازه ورکړې ده. دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې سلګونو افغانانو زده کوونکو د شنبې خالي په ورځ د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې د ګریجویټ، ماسټري او ډاکټري PhD پروګرامونو کې د شاملېدو لپاره داخلي امتحانونه ورکړي دي. چارواکو ویلي دي په پاکستان کې مشت افغان کډوال د خپلو امتحانونو لپاره د پېښور او کوټې په ښارونو کې ټاکل شویو مرکزونو ته ورغلي وو او په افغانستان کې دننه زده کړه کوونکي په راتلونکو څو ورځو کې به په انلاین امتحانونو کې برخه اخلي. بلې خواته امریکا ته د کډوالو د ورتګ ځنډولو په اړه د امریکا صدر ټرمپ حکم به د جنوري په 28مه نیټه نافذ شي. پاکستان کې هغه افغان کډوال چې په امریکا کې د آبادېدلو لپاره په انتظار دي له نامعلومه راتلونکي سره مخ دي او د دې په اړه باندې به تبصره کوي. بلې خواته د ملګرو ملتونو د امنسټي انټرنیشنل د جرمونو له نړیوال عدالت د طالبانو مشرانو د نیولو د غوښتنې هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر کارپوهانو او امنسټي انټرنیشنل د جرمونو د نړیوال عدالت د پراسیکیوټر یا څارنوال دا اقدام ډیر مهم بللی دی او ستایلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د دوی د سپریم کورټ د لوی قاضي عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنه کړې ده. د دغې شورا یو شمېر کارپوهانو د جنوري په 24مه په یو بیان کې ویلي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو له ځورونې سره مخ ښځو، نجونو او نورو له زیان سره مخ ډلو ته یو ښه پیغام ورکوي او هم دا ورته وایي چې د جرمونو نړیوال عدالت د هغوی غږ اوري. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.